زه اوس دا مهال د بوډۍ بازار کې موجود یم چېرته چې د پرونه راسې د وقفې نه باران شروع دی. باران اوس دلته علاقو کې هم شروع دی. وسره کوم لرې پرتې سیمې دي وادي تیرار په هغو کې هم د باران شروع دی. د باران سره په ځینو علاقو کې ګالۍ هم شوې ده. په کومې وجې نه په ځینو ځایونو کې کوم فصلونه دي لکه غنم دي وسره پلدار بوټي دي هغو ګلونو له هم نقصان رسولی دی. دغه سره باران سره چې کومه ده دغه موسم یخ شوی هم دی وسره او وسره ډېره خوشګوار شوی هم دی ځکه یو طرف ته د خلکو روژه ده او بل طرف ته د اختر هم نږدې دی. نو کوم د ګالۍ د وجې نه کومو ځایونو کې فصلونو له نقصان رسېدلی دی. زمینداران دا وایي چې حکومت نه دا مطالبه کوي چې موږ د دغو ازاله وکړلی شي.